نه خزه سرتوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي څومره په زوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي چې په اسلام کې په اواز هم پرده ماتیږي بهر د کوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي اخري وخت د بازونو ټپوسان جوړ شوي نر ښځې شوي دي د ښځو نه نران جوړ شوي زلمي خو پرېږده په ټیک ټاک کې بوډاګان ګډېږي او نن په ټیک ټاک کې د سپین ږیرو ډډمان جوړ شوي ورځ کې یو ځل نیم ځان ته یاد هغه کنده ساته ورځ کې یو ځل نیم ځان ته یاد هغه کنده ساته ژوند ازاد نه دی زندګي ګورې پابنده ساته او هر وخت د سپو په شانتي مغه په نادان سړیا په بعضې محفلونو کې خوله بنده ساته مننه هر وخت د سپو په شانتي مغه په نادان سړیا په بعضې محفلونو کې خوله بنده ساته ای د نن وخت د مسلمان به درته څه وایمه مس خپله ټول کې بل ته وایي خالي ژرنده ساته مننه ای د نن وخت د مسلمان به درته څه وایمه مس خپله ټول کې بل ته وایي خالي ژرنده ساته او چې په محشر کې شرمنده ولاړ د رب مخ کې دنیا کې ځان داسې خواهش او داسې خونده ساته او انوره حق بیانوه خیرې په زړه مه پرېږده غیرتي خلکو ته د زړه دشته څرګنده ساته مننه او نظم ویم څه درسي اجازت دی چې رامعلومیږي چې پښتو د کوټې ګوټ نیولی رامعلومیږي چې پښتو د کوټې ګوټ نیولی او لور چې د پلار مخ کې موبایل مخ ته غټ نیولی دا د قیامت علامې نه دي نو نور څه دي خلکه شرم غورځنګ وهي حیا او غیرت کټ نیولی مننه دا د قیامت علامې نه دي نو نور څه دي خلکه شرم غورځنګ وهي حیا او غیرت کټ نیولی پلار د بچي نه د تپوس کولو توان نه لري دومره کمزوری شو چې وس خوله کې زبان نه لري وس زوی راپاسي پلار ته وایي ته په څه پوهېږې پلاران وس هغه دبدبا وغه شان نه لري دا عذابونه ګورې په موږ نه راځي ښه دا تکلیفونه ګورې په موږ نه راځي ښه موږ له الله راکوي زموږ د عملونو بدل دا سیلابونه ګورې په موږ نه راځي ښه څوک سپین لباس کې ګرځي پراټ دوکهبازیانې کوي د قام بچیو په ټیک ټاک کې ګډاګانې کوي مننه د قام بچیو په ټیک ټاک کې ګډاګانې کوي بس دغه چل دی ګنوګیله د چا نه سله وکړو ځکه خو خدای را باندې تل جلباریانې کوي او ښځه سرتوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي مننه ښځه سرتوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي څومره په زوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي چې په اسلام کې په اواز هم پرده ماتیږي بهر د کوره ګرځي څوک ورته ګناه نه وایي اخري وخت د بازونو ټپوسان جوړ شوي نر ښځې شوي دي د ښځو نه نران جوړ شوي زلمي خو پرېږده په ټیک ټاک کې بوډاګان ګډېږي او نن په ټیک ټاک کې د سپین ږیرو ډډمان جوړ شوي مننه زلمی خو پرېږده په ټیک ټاک کې بوډاګان ګډېږي او نن په ټیک ټاک کې د سپین ږیرو نه ډمان جوړ شوي الله هېر شوی دیوالونه د ایمان نړېږي دا افسوس نه دی په تاخونو کې قرآن زړېږي او د دې نه وروسته به لا خدای خبر چې څنګه حل وي انوره خدای ګو چې په موږ پورې شیطان خندېږي انوره خدای ګو چې په موږ